بنجاری راغلی ډکه خورجینه د بنجالي خورجین. ګرانو همزولو سلامونه. دا د بیا هم د بنجاري خورجین خپرونې وخت را رسېدلی. ښه همزولو، تاسو له خپلو ملګرو سره کومې لوبې کوئ؟ په دې خپرونه کې بنجاري ماما ماشومانو ته یوه لوبه ورښیي. همدارنګه د غږونو لوبه، ټوکه او د بینایي بوټي د کیسې یوه برخه هم شته. نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. اسما، راځه چې پټپټونې لوبه وکړو. نه یعقوبه، د چندرو لوبه به وکړو. نه زه چندرو نه کوم، پټپټونه یې ښه دی. تل پټپټونه کوو، زه نور نه کوم. چې نه کوې زم درنه ځم. ونازوليه، چېرته روان شوې؟ ودرېږه. وای شکر بنجاري ماما راغی. سلام علیکم نازولو. وعلیکم سلام. ستړی مشې بنجاري ماما. تاسې ستړي مشئ نازولو. بنجاري ماما، یعقوب ساتیري نه راسره کوي. یعقوبه، ولې دې له خور سره ساتیري نه کوې؟ اسما هره ورځ وایي چندرو کوو. زما چندرو نه خوښېږي. چې ستا چندرو نه خوښېږي، زما پټپټونه نه خوښېږي. وا وړو، لانجه مه کوئ. بنجاري ماما د غچغچانې لوبه ور زده کړه. وای دا خو د سوی غږ دی. سویکه له خورجینې راووځه. دا دی راووتم. ستړی مشې سویکه. تاسې ستړي مشئ. سویکه ښه شو چې رایاده دې کړه. غچغچانې لوبې ته په ځینو سیمو کې قصدکان وایي او په ځینو سیمو کې جرکان ورته وایي. بنجاري ماما، هله زر دې راته ووایه چې دا لوبه څنګه کیږي. اول به لاسپوښ وکړو. لاسپوښ څه شی دی بنجاري ماما؟ اوس یې درته وایم. ټول داسې دایره ودرېږئ، دغسې یو بل ته مو لاسونه ورکئ. ما ته هم ځای راکړئ. راشه زما څنګ ته ودرېږه سویکه. سمه ده، دا دی یو لاس به تا ته درکړم، یو لاس به بنجاري ماما ته. اوس نو ټول لاسونه داسې ښوروو. تر څو ځلې ښورولو وروسته به لاسونه پرېږدو او هر یو به خپل یو لاس پر بل لاس باندې ږدو. هر چا چې لاسونه زما په ډول کېښودل هغه پوخ دی. له ډلې به وځي، پاتې کسان به بیا لاسپوښ تکراروو. ښه سمه ده. 1 2 3. دا دی زه پوه شوم. اوس یکه تا لاسونه زما غوندې ونیول. موږ به بیا لاسپوښ وکړو. 1 2 3. ده زم پخه شوم. یعقوبه، ته پاتې شوې. دغه د ونې تنه به جار وي. جار څه شی دی بنجاري ماما؟ جار دې ته وایي چې داسې یو شی یا ځای ټاکل کیږي چې د لوبې کسان پر هغه ځای لاس ږدي. که د لوبې کسانو پر هغه ځای لاس ایښی وي، هغه کس چې دوی باید ګیر کړي حق نه لري چې هغوی ته لاس وروړي. ښه نو زموږ جار به د ونې تنه وي. اوهو، موږ ټول لاسونه پر جار باندې ږدو. یعقوب تر هغې موږ ته لاس نشي راوړلی چې موږ لاسونه په دغه جار ایښي وي. 1 2 3 وایو، موږ له جره لرې کیږو. بیا به یعقوب په موږ پسې منډې وایي. پر هر یو چې لاس ولګېده هغه کس وځي او هغه بیا د یعقوب پر ځای کیږي او له موږه به غچ اخلي. سمه ده بنجاري ماما. خو ګوره یعقوبه، کله چې ستړي کیږو ځان جار ته رارسوو او پر جار لاس ږدو. چې لاس مو پر جار ایښی وي ته مو نشي سوځولی. ښه نو لوبه پیلوو. سمه ده، زه تر 3 حساب کوم. سویکه، اسما، چې 3 مې وویل، تاسې به لاسونه له جره لرې کوئ او منډې به کوئ چې د یعقوب لاس در باندې ونه لګېږي. سمه ده. 1 2 3. نه مې شي نیولی. ما هم نه شي نیولی. هله نو یعقوبه، موږ ونیسه. ده اسما وسوځېده. هو بلکل، اوس به نه اسما ستا پر ځای کیږي او موږ به نیسي. بلکل. اوس نو تاسې له خپلو ملګرو سره د غچغچانې لوبه وکړئ. زه او سویک درنه بلې کوڅې ته ځو. وږمې، تا خو ویل وحیده او وکیل راځي، تر اوسه خو رانغلل. زه کور ته ځم. وسیم احمده، لږ نوره ماتله شه، اوس به راشي. نه راځي. ته غوږ شه،
ټک ټکي غږ دی لکه چې بنجاري ماما راغی. هو هغه دی د کوڅې سر ته راورسېد. و ماشومانو منډې مه راوهئ، خدای مه کړه ونه غورځېږئ. ستړی مه شې بنجاري ماما. تاسې ستړي مه شئ نازولو. رښتیا زه چې راتلم څه به سره ویل؟ بنجاري ماما وحیدي او وکیل ته په تمه وو خو رانغلل. ښه نو کومه لوبه مو کوله؟ چې یو د لوغوی راشي بیا به لوبه وکړو. ښه تر څو چې هغوی راځي زه به یوه لوبه تاسې ته در وښیم. ستاسې ټولو نومونه ماته د غږونو لوبه را یاده کړه. وسیم، وحیده، وکیل، وږمه ټول د واو په غږ پیل شوي دي. تاسې شاوخوا وګورئ او فکر وکړئ چې نور د کومو شیانو نومونه د واو په غږ پیل شوي دي. سمه ده بنجاري ماما. زه تر لسو حساب کوم. تاسې به درې داسې نور نومونه راته ووایاست چې د واو په غږ پیل شوي وي. سمه ده. وږی، ور، اور. دوه نومونه دې سم وویل، خو د اور نوم د واو په غږ نه پیلیږي او پیل یې د الف په غږ شوی دی. اوس نو زما ور دی بنجاري ماما. سمه ده ووایه. واښه، وریجې، ولوله. آفرین، درې واړه نومونه دې سم وویل. هله وسیمه ته هم تکړه شه. دوه نومونه خو مې وویل، وږی، ور، ورور. آفرین، بیخي دې سم وویل. اوس نو دا ټول نومونه یو ځل په ګډه تکرار کړئ. سمه ده بنجاري ماما. وږی، ور، ورور، واښه، وریجې، ولوله. نام خدای، ته ودرې چې ستاسو جایزه له خورجینې راوباسم. واخلئ، دا یو موټره کې هم ستاسو جایزه. ساتیرې ورباندې وکړئ. مننه بنجاري ماما. اوس نو داسې وکړئ چې له همزولو سره مو کښېنئ. په خپله شاوخوا کې د داسې نورو شیانو نومونه هم را پیدا کړئ چې د واو په غږ پیل شوي وي. زه به واخلم خورجینه. صبر بنجاري ماما، ما ته یوه ټوکه را یاده شوه. هله نو زر یې ووایه چې ورته وخاندو. سمه ده بنجاري ماما. وایي یو سخت سړي په بازار کې انګور واخیستل، کور ته لاړ، ټولو ته یو دانه انګور ورکړ. بچیانو یې ورته وویل پلاره نور هم راکړه. سخت سړي وویل بچیانو بس مو دي، ټول هم د یو ډول خوند لري. ډېره ښه ټوکه وه. ورځئ نو له خپلو همزولو سره مو نوې ټوکې او د واو په غږ پیل شوي نومونه را پیدا کړئ. زم درنه ځم بلې کوڅې ته. مدینې هله زر راځه، اوس به بنجاري ماما او تلاوزرې ښاپېرۍ راشي. سمه ده جمیله، درځه چې ور ووځو. مدینې د کیسې تېره برخه دې په یاد ده؟ هو ناجي حکیم صاحب ته وویل چې د بنایي بوټی به زه درته راوړم. ښه رایاد مې شول. بیا ناجیه کور ته راغله. هو پلار او مور یې ورته وویل چې د غره شاته تګ ډېر خطر لري. ناجي ویل هر څنګه چې کېږي هغه بوټی راوړم. هو بیا ناجیه د سپین غره شاته لاړه. بیا ناجیه هلته د تور دیو کسانو ونیوله. هغه دی شکر بنجاري ماما او ښاپېرۍ راغلل. سلام علیکم نازولو. وعلیکم سلام. ستړی مه شې بنجاري ماما. تاسې ستړي مه شئ نازولو. تلاوزرې ښاپېرۍ ته هم ستړي مه شې. سړي اوسئ، تاسې ستړي مه شئ. ښاپېرۍ موږ د کیسې تېره برخه وویله، هله د کیسې بله برخه راته ووایه. سمه ده، ولې نه؟ ناجیه حیرانه وه چې هغه کسان څوک دي چې دا یې ونیوله او ولې یې ونیوله. هغوی ورته وویل چې موږ د تور دیو کسان یو، اوس دا هغه ته بیایو. وی دا څه بلاوې دي، څومره غټ ښکارونه لري. بوی د ادم بوی دی، بوی د ادم بوی دی. اتلانو بیا مو لکه چې کوم انسان نیولی. هو پاچا صاحب، دا نجلۍ مو د غره په لمنه کې ونیوله. دا د ستا د تخت څنګ ته ولاړه ده. اوهو فکر کوم د دې تور دیو سترګې هم نه ویني. ته څه وایې نجلۍ، په جګه خبرې کوه.
ای تور دیوا ما پرېږدئ زه د بینایي په بوټي پسې راغلی یم تر څو زما سترګې جوړې نه شي نه دې پرېږدم چې د انسانانو سترګو ته دوا پیدا کړې دا هر څه ستاسو له لاسه دي څه انسانانو تا ته څه ضرر رسولی یو انسان زړون کړم لون انسانان نه پرېږدم تور دیوا ته خو ډېر غښتلی یې پر تا کله د انسان زور رسیږي اوه که زور نه لري خو ځینې ډېر هوښیار دي زما د کور شاته زموږ له نیکونو څخه څو ډبرې راپاتې دي موږ یې نشو لوستلی خو ځینې انسانان یې لوستلی شي نو پر هغو ډبرو څه لیکل شوي دي جادویي جملې ورباندې لیکل شوي دي یوه ورځ مو یو انسان ونیوه او ورته ومې ویل د هغې ډبرې لیکنه ولوله چې زه د ټولې ځمکې پاچا شم خو افسوس نو بیا څه وشول هغه د بلې ډبرې لیکنه ولوستله په لوستلو یې زړون او ناتوانه شوم زما د پلار سترګې هم ړندې شوي دي ما پرېږده چې د بینایي بوټی پیدا کړم بیا به تا ته هم دوا راوړم ستا سترګې به هم جوړې شي نور په انسانانو باور نه کوو له انسانانو سره مې دښمني ما مې کسانو ته امر کړی چې ټول انسانان زما غوندې ړانده کړي ړانده څه زموږ د کلي خلک ته ړندوې او څوک چې په کلي کې دي ړندوم یې او څوک چې لکه ته او هغه دوه نور هلکان غره ته راځي بندي کوم یې څه ما بندي کوې ټول انسانان یا ړندوم او یا یې هم بندي کوم هغه انسان به هم خامخا پیدا کوم چې زما سترګې بیرته جوړې کړي او زه د ټولې ځمکې پاچا شم چې پاچا شم بیا پوهېږم چې د انسانانو سره څه وکړم هلئ اتلانو دا نجلۍ هم له هغو نورو دوو انسانانو سره بندي کړئ وای ښه پیری ناجیه بیچاره بندي کړه هو ناجیه یې بندي کړه ناجیه بیچاره به اوس څه کوي تاسې په دې فکر وکئ چې ناجیه به له زندانه ځان خلاص کړی شي که نه زه درنه لاړم اوبه وړي اوس نو ورځئ د کیسې دا برخه مو خپلو نور همزولو ته هم ووایاست زم درنه ځم کور ته د خدای په امان په مخه دې ښه بنجاري ماما ګرانو همزولو د بنجاري خورجین دا خپرونه چې تاسو واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې محمد انور اندړ لیکلې او جوړه کړې وه زموږ نړۍ زموږ راتلونکی